د دې جلسې کې ناست د لر او بر افغان ملي مشر ګران منظور پښتون، مولا بارم اخوان او پر سټیج ناست ټول مرکزي صوبایي قایدین مشرانو، ستاسو په اجازه د ټولو اول د ډیورین کرښې هغه ځوانان چې په سپینه ورځ باندې دا ریاست ګولۍ پر وورولې په شهادت یې ورسول او بعضې ځوانان یې په زخمو باندې سره کړل، هغه ټولو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کومه او ورسره دلته په 2014 کې د کوټې پښتون باغه څه خدای نور خان اچکزی چې په مسجد کې لمونځ وکړي بیا راووتی، بیا د دې ریاست ادارو پورته کړی دی، تر نن ورځې پورې لا پته دی او ورسره د مشرقي بایپاس بوسه منډۍ څه قدرت خان ولد غلام دستگیر پر 15 سپتمبر باندې په 2019 کې دا لا پته دی تر نن ورځې پورې او دغه رقم دلته د چمن ښار د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي پریس سیکریټري اسد خان اڅکزی چې د تیرو 2 میاشتو څخه لاپته دی او ورسره زموږ ډېر ګران ملګری یعنی پښتین چې بېګناه دا وخت په جیل کې دی، مولانا اعجاز پښتین، او دلته په چمن کې ډېرې داسې واقعې سوي دي لکه مولوي حنیف صاحب دلته په سپینه ورځ باندې په شهادت ورسېدی، ټول ښار له کیمرو ډک دی او دلته په 8 اګست باندې چې په کوټه کې په کومه ناترسي سره زموږ د قام وکیلان له موږ څخه جلا کړل سول، په شهادت ورسېدل، ورسره په کوټه پولیس ټریننګ سنټر کې چې زموږ کم د پولیس ځوانان په شهادت ورسېدل او په پېښور کې په آرمي پبلیک سکول کې چې زموږ کم ماشومان په شهادت ورسېدل او بیا په پېښور کې په مدرسه کې چاودنه زموږ دیني طالب علمان چې په شهادت را ورسول او دغه رقم په کابل کې په پوهنتون کې چې کوم ترهګر ورننوتل، کوم دهشتګردان ولته کوم عمل وکړي، زموږ د قام مستقبل په شهادت را ورسوي. دا تره په زرګونو واقعې پر بارډر باندې پر یوه موټرسایکل باندې دلته یو سړی وژلی دی یا یو ټایر دلته خلک پاسوي، یو 1500 روپۍ مزدوري کوي، دلته یې وژني. موږ نن د دې سټیجه څخه د دې تحریک د پلیټفارمه څخه پوښتنه کوو چې دا خو دلته یو ریاست دی، دا ځان ته اټمي قوت وایي، دا ځان ته د دې ملک فوج د دې ملک ادارې ځان ته نمبر 1 وایي او د دې ملک 15% بجټ دغه ادارې اخلي. بیا موږ دلته دا پوښتنه کوو سته دلته په یو چا کې دا همت چې موږ ته دا را ثابته کړي چې دا خدای نور خان اچکزی چا پورته کړی دی؟ سته دلته په یو اداره کې دا جرأت چې موږ ته دا را ثابته کړي چې مولوي حنیف صاحب چا په شهادت ورسوي؟ سته دلته یو اداره چې موږ ته دا را ثابته کړي چې دا د کوټې وکیلان چا په شهادت را ورسول؟ دلته خو ادارې سته، خلک دعوې کوي ټول بجټ ته وړې. موږ درته وایو په موږ کې دا جرأت سته، دا ټولې واقعې ایسای کړي دي، دا ټولې واقعې دلته ایمای کړي دي، دا ریاست پاکستان یې کوي، دا دغه پنجابي اسټبلیشمنټ یې کوي. عزیزانو پښتون تاپوز مومنټ راوتلی دی، هغه دشمن په ګوته کړی دی، اوس د پښتانه قام اتفاق غواړي او ورسره عزیزانو دلته بله لوبه روانه ده چې په لورلایي کې اوس دلته د پولیسو څخه اختیارات اخلي، دا اختیارات یې پسې ته ور منتقله کوي. په هر څوک چې په دې عمل کې شامله دی، که منیسټر دی، که د لورلایي ملک دی، که نواب دی، د دې سټیجه څخه نالت پر وایو شیم شیم شیم. موږ دلته دا غوښتنه کوو پی ټي ایم سیول بالادستي غواړي، موږ دا ورته وایو چې دلته کم بجټ کم په اربونو روپۍ باندې دلته موږ اپسي ته ورکوو، دا کمې ګاډیانې چې دلته د اپسي سره دي، دا کم سیسټم چې دلته د اپسي سره دی، دا کم اختیارات چې دلته د اپسي سره دی، دا دې زموږ د وطن پولیسو ته ورکړي، دا دې زموږ د وطن لیویزو ته ورکړي. هغه بهترینه کار کوي، بهترینه سکیورټي، بهترینه تحفظ خپل د ښار نه موږ ته راکولی سي. دا خلکو باندې موږ خپل تحفظ نه کوو، دا خو دلته غله دي،
بیا خو دلته خلک پورته کوي دا دلته په اغوا برای تاوان کې ملوثه دي دا په ټارګټ کلینګ کې ملوثه دي دا خو د دهشتګردانو په پاللو کې ملوثه دي موږ قطعا خپل د ښار اختیار دې ته نه ورکوو دا خلک دې واوري که چیرې په لورلایي کې خلک دغه خوب ویني چې موږ به دلته اختیارات اپسي ته ورکوو بیا به اپسي زموږ په کورو باندې وځي نو نه وځي پښتانه به تنګوي نن دلته پښتون تاپوز مومنټ په وجود کې راغلی دی او د دې تاپوز مومنټ رابري داسې انسان کوي چې ټوله نړۍ یوه غیرت او جرت ته اریانه ده لکه ملي مشر منظور احمد پښتین دا خوب ولاکه د چا پرسو او عزیزانو دلته تاسو وینئ پر هر 10 کیلومتره باندې چیک پوسټونه دي چې پر هر چیک پوسټو باندې دلته د پښتانه کام تذلیل روان دی تلاشانې روانې دي بې عزتۍ روانې دي بیا که موږ دلته راسو یو خبره وکړو چې دا ظلم دی دا جبر دی دا د عین خلاف کار دی بیا دا خلک وایي چې دا خو د ادارو بې عزتي کوي دا د ریاست بې عزتي کوي او بې شرمه ته چې پر چیک پوسټ باندې 100 روپۍ اخې هلته ستا عزت چیرې دی ته چې دلته په باډر باندې د یو لغړي څه پر یوه ټایر باندې پیسې اخې هلته ستا عزت چیرې دی له تاسو چې بنګلادیش ولاړئ 2,000 پتلونونه دې پاته سول هلته ستا عزت چیرې و تا باندې په سپینه ورځ د ابینندن راغلی دلته یې بمبار در باندې وکئ برته په جګو برېتو درسه ولاړئ دلته ستا غیرت چیرې دی او دلته که زه خپل د کام جایزه مطالبه کوم خپل حق غواړم بیا دلته ستا بې عزتي کېږي موږ د پښتانه کام جګه شمله غواړو پر خپله خاوره خپل اختیار غواړو که په دې ستا بې عزتي کېږي خدای دې داسې بې عزته کړه چې بل دې په رنګ نه وي او عزیزانو دلته په 2012 کې په کوټه کې دا در بولان چې ورتېر څې د دشت علاقه دلته زموږ د کوټې سمنګلۍ کلي مریاني آباد مزدورکاره خلک ول چې هلته یې خپله مزدوري کوله دا د روډ ډبرې کوټلې دلته خلک رالل دغه دلته یې 10 کسان په شهادت سره ورسول او په درځونونو یې زخمیان کړل دا کورنۍ ته دا خلکو ته تر اوسه پورې د حکومت د خوا یو نماینده نه دی راغلی نه یې تسلي ورکړې ده نه د دې تحقیقات سوی دی موږ دلته دا غوښتنه کوو چې د دې واقعې دي پورې طور تحقیقات وسي او فل فور دي حکومت د ریاست خلک راسي د دې کورو سره دي مرسته وکړي کم زخمیان چې دي کم شهیدان چې دي د هغو سره دي مرسته وکړي او دا قاتلان دي په سزا ورسوي او دلته بله واقعه چې بونیر زموږ د پښتنو علاقه ده په خیبر پښتونخوا کې په دې کې یو غر دی دې ته د علم غر وایي دا د بونیرو د سوات په مابینځ کې دی دلته د 100 کلو څخه پښتانه آباد دي قومونه آباد دي اوس هلته د دې ریاست پوجان تللي دي هلته یې ټول خلک شوه کړي دي یو خواته د بونیر کلی چړکلی دا ورته وایي دلته خلک شوه کړي دي بل کلی هلته د سوات سره لګېږي سپل باندی سوات هلته په زرګونو خلک بې کوره کړي دي او دغه غره کې دلته کرومایډ دي دلته یورونیم دي دلته د دنیا ډېر معدنیات دي اوس یې پر هغه غره باندې قبضه کړې ده موږ دلته دا غوښتنه هم کوو چې دا ریاست دغه غله دغه اپسي ده که فوج دی دا د فیل پور د غر خوشي کې دا د بونیر او د سوات د خلکو غدی دا دغه پښتنو غدی دا پښتنو د سر په سودا باندې دا تر نن ورځې پورې ساتلی دی او که چیرې ستاسو دا ظلم روانو بیا به دا پښتانه ستاسو خلاف هم راوځي موږ د بونیر خلکو ته وایو چې هلته احتجاج ورته کښېنوئ درنه ورته کښېنوئ پښتون تحفظ مومنټ ستاسو تر شا ولاړ دی تر مرګه پورې به در سره ولاړ وي عزیزانو ګران مشر را رسېدلی دی ډېرې خبرې مناسبه نه دي خو دومرې وایو چې موږ پښتون په حیثیت کام هره ورځ په جنازو باندې لګیا یو جنازې پورته کوو زموږ وږې اوس د پښتانه کام وږې په جنازو باندې امخته دي هره ورځ موږ جنازې پر خپلو وږو وړو خو دا ریاست ته وایو دغه پنجاب ته وایو دا اسټبلیشمنټ ته وایو وایي غل وځغلوه خو نه تر کوره تا اوس پښتانه تر کور هم تېر کړي دي او زموږ وږې په جنازو امخته دي که د دغه عمل روانو مزیده خپله قبله دې نه که سمه دلته دې شرافت نه کوي اختیار دا پښتانه
دا تحفظ مومنټ به ډېر ژر پر خپلو وژو باندې ستا جنازه هم تر ډیلي تېروي هغه ورځ بیا ډېره رانږدې ده عزیزانو دا ټول شان په یو منظمه تنظیم باندې ممکنه دي چې تر څو پورې زموږ سره منظمه جدیده د یو